بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو، نن مرغسن مجله در پیژنمه. دغه مجله ده دا د کلاسیپلا ډیګري کالج لخوا اول ځل چاپ سوې ده، یعنی دا لومړۍ ګڼه ده. د لوستونکو د استادانو په دې کې مضامین چاپ سوي دي. دا مجله چې ده 3 برخې لري. یوه برخه یې اردو ده، یوه برخه یې پښتو ده، او یوه برخه چې د هغه انګریزي ده. نو اولنی ګام دی، اوله وار چاپ سوې ده د کلاسیپلا له کالجه څخه. نو دا ګرد کریډیټ چې دی دا د کلاسیپلا د کالج د پرنسپل پروفیسر عبدالواحد کاکړ صاحب دی چې ډېره خواري یې پکښلې وه. دا مجله یې چاپ کړې وه. یو خو د دې معیار چې دی ډېر خوندور دی، کاغذ یې ډېر ښه لګولی دی، تصویرونه ډېر صفا پکې چاپ سوي دي. کومه د دوی چې منتظمه ده یا غیر تدریسي عمله ده، د دا ټولو تصویرونه په ډېر ښه کاغذ باندې په ډېر ښه معیار باندې چاپ سوي دي. د دې نوم ډېر خوندور دی، مرغسن. زموږ په سیمه کې دا وریځ ته ویل کېږي، دا نرۍ وریځ سپینه. نو دغه د کلاسیپلا دغه استادان چې دي دا واقع په ستایلو ارزي. ټولو خپل وار پکې کړی دی، خپل خواري یې پکې کړې ده. نو ټول په ستایلو باندې ارزي. زما مقصد دا دی چې له یو ادارې څخه چې داسې مجلې چاپېدل شروع سي، نو هلته 2 کاره کېږي. یو کار دا کېږي چې یو د یو ژبې خدمت کېږي، بل کار دا کېږي چې هلته کوم لوستونکي چې وي د هغو ډاډ پکېږي. ډېر لوستونکي لیک کولی سي لیکن د اشاعت تر ځایه نسي رسولی. نو داسې مجلې چاپول هغه د دوی حوصله افزایي کوي. نو په دې اړه باندې که زه درته ووایم چې اسسټنټ پروفیسر امتیاز صاحب چې دی، امتیاز احمد صاحب د اسلامیات پروفیسر دی، دا یې مدیر اعلی ګرځولی دی. په خپله سرپرست چې دی هغه واحد صاحب دی چې پرنسپل دی. بیا یې د معاون په توګه رحمت الله کاکړ صاحب لیکچرر دی د پښتو، دغه اخیستی دی. او د اردو دپاره چې کوم مدیر ګرځولی دی عطاالرحمن عطایي صاحب د اردو لیکچرر دی. مدیر پښتو چې دی هغه محمد انور کاکړ صاحب دی، د پښتو لیکچرر دی. د انګریزي برخې مدیر چې دی هغه محمد شریف کاکړ صاحب دی، دا د انګریزي برخې مدیر دی او لیکچرر دی د هلته. نو دا مجله واقعي هم ښه چاپ سوې ده، ښه خوندوره چاپ سوې ده. په دې کې د اردو برخه چې ده هغه د پښتو او د انګریزي په نسبت زیاته ده، لیکن له دې سره سره په دې کې د پښتو برخه هم راوړل سوې ده چې له دغه ځایه پیلیږي. نو دغه ښه مضامین، ښه خوندور لیکونه پکې چاپ سوي دي او د لوستونکو ډېر انتخاب پکې چاپ سوی دی. د یګانو په اړه مضامین دي، د مستشرقینو په اړه خدمات، د هغو په اړه مضامین پکې چاپ سوي دي. نو د انګریزي برخه چې ده هغه بیا ډېره لږ ده، خو بهرحال هغه اولنی ګام دی. څه برخه چې ده هغه ورته وړاندې کړې ده، هغه یې دا ده، څه مضامین پکې شته، یو دانه دوه. نو دا زه په دې باندې ښه ګڼمه چې داسې ګڼې چې دي دا اشاعت ته رسول له یوې ادارې څخه هغه ضروري وي. په دې کې که ځینې شیان داسې شته چې هغه سړی په بله مجله کې سمولی سي. مثلا د دې د اشاعت که 2 کاله قدر وایي یا 3 کاله قدر وایي، هغه نه دي پکې لیکل سوي چې دا د کوم کال ګڼه سوه. نو دا باید بله وار وي چې بیا د کال دغه یې معلوم وي. 2 کاله کې چې وار چاپېږي، دا به ډېر لوی ګام وي. ضروري نه ده چې هر 2 کاله بعد یې چاپېږي، خو بهرحال یو اداره چې خپل څونې اختیارات لري، څونې خواري لري، هغه په هغه کې چاپ سي. نو بله دا ده چې د دې دپاره د مضامینو سمه برخه، پوره برخه د مجلې دا اصول وي چې هغه چې څومره پښتو مضامین چاپېږي هغه قدر د اردو وي، هغه قدر د انګریزي وي. نو هغه هم بیا په معیار کې راځي. خو د معیار له لحاظه په اولني ګام باندې چې سړی ورته وګوري، دا به د بلې مجلې دپاره کښېږدو چې دا شیان په سر کې څه پیغامونه دي چې هغه کوم لوازمات دي د سرکار، هغه یې هم دا خاص خلک له تعلیمه سره تړلي ګرد پکې راوړي دي. نو دا هم ضروري وي د یوې ادارې دپاره د ګورمنټ تر سایه لاندې که بیا د هغې لخوا فنډ په لاس ورسي، بیا خو نور هم ښایسته کېدلی سي. نو دا کچه یې وګورئ، دومره اوږده کچه ده. نو ښایسته کاغذ او ښایسته کچه د دې ښایست ور زیات کړی دی. نو زه مبارکي ورته وایم واحد صاحب ته او د ده ټول ملګرو ته و ګرد ټیم ته چې دغه مجله یې تر اشاعته رسولې ده. لوستونکي د کلاسیپلا و دې ته رابولمه چې تاسو لیک که واستئ، تاسو
یو شی لیکاست دی هغه که په دغه درو ژبو کې په هره یوه کې وي نو په تاسو کې به د تخلیق صلاحیت پیدا کیږي او دارنګه مجلې چې دي هغه بیا ستاسو د ډاډ دپاره دي ستاسو حوصله کوي هغه مضمون به د دې چاپیږي نو به تاسو په خپله کله یو لیک کوئ او هغه په اشاعتي رنګ کې وینئ نو په تاسو کې د لیک بله ماده پیدا کیږي بله ماده پیدا کیږي دارنګه به تاسو خپل هغه کریټیو صلاحیتونه چې دي هغه به مخته راوړئ د مجلې چې کوم حیثیتونه دي دا ټول سړی بیا مخته ږدلی سي مجلې ډېر کار کوي یعنې ځینې مجلې فرض یې که دا 60 کال چاپ سوې ده نو 11 کاله پس به د کالج د مجلې رنګ بدل وي استادان به بدل وي او مضامین به بدل وي وده به یې کړې وي نو هغه اولني ګامونه چې وي هغه به ګوري نو له هغو څخه زده کړه کېږي پر مخ ځي بیا د کلاسیک اصطلاح په سیمه کې ډېر تاریخي آثار سته د هغو راوړل د هغو اشاعت ته رسول په هغه باندې څېړنه کول نو دا دوی د لوستونکو کار دا باید ترې چا ور ورسوي نو زه پخپله په دغه مجله باندې واقعي ډېر خوشحاله یم تاسو ټول په دې خبرومه تاسو ورته رابولمه تاسې یې ولولئ دغه سړی واحد کاکړ صاحب چې دی دا د کلاسیک اصطلاح په کالج کې د پرنسپل په توګه ډېر زیار باسي او دغه زیار دی تاسې یې ویناستئ نو دغه داسې زیار دی چې دی به دلته پر داوده نه وي لیکن دغه زیار به دی یادوي دا به د کریډیټ وي دا کریډیټ هېڅوک نشي ځي وړلی دا د تاریخ برخه سو نو دوی به په لوی وي نو له نورو څخه هم دغه هیله کوو چې ادارې باید دغه ګامونه اخلي هم به د لوستونکو دپاره په ګټه وي هم به د ادارې دپاره په ګټه وي هم کم شخصیت چې پر هغه باندې د یو سربراه په توګه ناست وي د هغه به هم نوم په لوړږي نو ټولو ته مبارکي وایم په دې کې چې هر څونې خلکو خپله خواري کړې ده هغه د ستاینې وړ ده دغه مجله دې پروموټ سي دغه مجله دې ډېره چاپ سي کال دوه پس دې بله چاپ سي د دې دې تشهیر وسي او د دې دې نور هم رنګ ښایسته کړل سي بیا به ډېره خوند کوي نو په اولني ګامونو کې چې ډېر شیان مانده وي هغه باید چې هغه پوره سي دویم دغه دپاره نو هغه بیا سړي ته اسانه سي یعنې په اول قدم کې څه شیان مانده وي هغه بیا سړی ښه ترسره رسولی سي نو دغه مجله چې ده دا په لوستلو ارزي د کلاسیک اصطلاح دغه لوستونکي باید د دې هرکلی وکړي او د نورو مجلو د شایع کولو دپاره هم خپل ګامونه چې دي هغه دغه رنګه اوچت وساتي